دوه ځلې دا سی بټن ووهي نو موږ سره به دا کوم کلیپ بورډ چې دی دا به موږ سره په اتومات ډول به خپله راخلاصي. ګوره دا ما انتخاب کو کنټرول بټن مې ونله کنټرول سی یعنې کنټرول سی ډبل زه چې دوه ځلې کنټرول سی ووایم موږ سره به دا په اتومات ډول باندې اوپن شي. دا به ولې اوپن کېږي ځکه چې دلته موږ دا ټک مارک لګولی دی. که زه دا ټک مارک لرې کړم او دا مې د دې ځای نه کلوز کړم اوس چې دی زه که څومره کنټرول سی ووهم موږ سره دا کار نه کوي. صحیح ده پوه شو قاري صاحب وده خو نه یو وده نشي ښه. زه راځم ګوره په دې ډایلاګ بیا دلته په دې وړه نقطه باندې کلیک کوي. دلته چې زه راشم دا د خبره وه ورپسې ګوره کولیټ وید آوټ شوینګ آفیس کلیپ بورډ دې ته چې کله ټک مارک لګېدلی کار یې څه دی زه به دا د دې ځای نه کلوز کړم. وایي که چېرته دا کلیپ بورډ کلوز هم وي ما ته چې دی په دې ځای کې دا زه چې څومره کاپیانې اخلم دا کاپیانې ما ته تکراروه هلته ما ته ثبت کوه. ګوره زه راځم د دې نه مې کاپي واخیسته او دا مې ګوره اوس راځم دا هم کاپي کوم دې ځای نه مې کاپي کو او دا مې هم کاپي کو د دې ځای نه. اوس چې زه راشم په کلیپ بورډ کې وګورم موږ سره چې دې کاپیانې ټولې پرتې دي که نه دا صرف د دې اپشن خبره ده چې موږ کولیټ مطلب دا دی که چېرته وایي دا بند می نو دا موږ سره چې کوه ما سره په دې کې دا کاپیانې سټور کوه. اوس ګوره تاسو ته زه یو کمانډ بل ښیم چې شو آفیس کلیپ بورډ آیکن آن ټاسک بار. کله چې دا ټک مارک لګېدلی او موږ دلته څه کاپي واخلو د هر څه نه چې موږ کاپي واخیستله باید په دې ټاسک بار باندې تاسو وګورئ دلته دا آیکن موږ ته شو کېږي. دا وګورئ دغه آیکن وګورئ دغه آیکن دا وګورئ د موس پورې ما نښلولی دی. دا وګوره داسې یو آیکن چې دی دا به موږ سره په دې ټاسک بار باندې شو کېږي. که تاسو نه ګوره څوک پوښتنه وکړي چې ما سره داسې یو کار وکړه چې زه په کمپیوټر کې کاپي اخلم او د هغې آیکن ما ته په دې ځای کې شو شي نو تاسو به په دې ځای کې چې دی په دې ورډ پروګرام کې په دې اپشن کې به تاسو چې دی دا ټک مارک به ورته مست یاد ساتئ او دا به ورته آن کوي. د هغې نه وروسته به موږ سره دا ټک مارک راشي. ګوره که زه دا ټک مارک لرې کړم هغه د دې ځای نه ورک شي. بعضې وخت کې ګوره چې زه راشم دا ټک مارک ما آن کړم ګوره تاسو سره به بیا په اول ځل همداسې کېږي ښه دا به تاسو سره نه ښکاري. نه چارج نه بریښنا دا ګوره دا به تاسو سره په اول ځل نه ښکاري. ولې نه ښکاري دا چې دی دې ځای کې پروت دی دلته پروت دی تاسو سره. کله چې تاسو په دې نقطه باندې کلیک کړئ دا اته ګورئ پښتو په رقم کې دا اته دا ګوره شو هډن آیکن دی ته وایي. ګوره دې ځای کې موږ سره دا آیکن پروت دی دا چې دی تاسو په اول ځل باندې کاپي والئ نو دا به دلته پروت دی. ګوره دا د دې ځای نه کلیک راونیسئ دلته ځان سره کېدی چې هر ځای کې کېږدئ دلته ځان سره کېښوستی شئ او که په کار هم نه راشي د دې ځای نه دا ټک مارک لرې کوي دا به موږ ته نه شو کېږي. اوس یو کمانډ پکې وروستی بل دی. اوس که تاسو ته څوک وایي چې په دې کلیپ بورډ کې زه دا کاپي کړم په دې کلیپ بورډ کې څو کاپیانې ځایږي په دې کلیپ بورډ کې کاپیانې څو ځایږي نو دا به تاسو راشئ دلته به دا ټک مارک آن کوي او دلته چې زه راشم د دې نه مې کاپي واخیستله دا وګوره نو دلته چې دی کاپي